د انګلیسي ژبې د زده کولو دپاره اسانه فارموله. د انګلیش ژبې زده کولو دپاره ټینسز ډیر زیات مهم دي. د ټینسز په سیریز کې دا زمونږ دویمه ویډیو ده. په مخکینی ویډیو کې مونږ د ټینسز مکمل پیژنګلو، د ټینسز 12 قسمونه او مهمې خبرې ذکر کړې وي. که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی نو هغه ویډیو بیا وروسته لازم وګورئ. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د اولنی ټینس نه شروع کوو چې هغه د پریزنټ ټینس موجوده زمانه. نو نننۍ ویډیو ډیره زیاته امپارټنټ ده، ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپله نننۍ ویډیو شروع کړو. السلام علیکم. مونږ شروع کوو د پریزنټ ټینس نه، د موجوده زمانې نه. څنګه چې مخکې مونږ ویلي چې د ټینس مطلب دی ټایم، وخت. او وخت په درې قسمه دی. یو د موجوده وخت پریزنټ، یو تیر شوی وخت پاست، او یو را روان وخت فیوچر. مونږ چې کله هم خبرې کوو نو په دې دریو وختونو کې خبرې کوو، د دې دریو وختونو باره کې خبرې کوو. یا موږ د موجوده وخت خبرې کوو، یا د را روان وخت، یا د تیر شوي وخت. نو ټینسز کې دا ټول وختونه راله، موږ چې څومره هم خبرې کوو هغه ټول په ټینسز کې راله. نو کله چې موږ د موجوده وخت په باره کې خبرې کوو نو هغه موږ څنګه کوو؟ نو د دې دپاره ټینس دی پریزنټ ټینس. خو د دې نه مخکې چې موږ د پریزنټ ټینس قسمونه شروع کوو نو دا خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ چې ورب ویلی کېږي کار ته، او په هر جمله کې، هر سنټینس کې خامخا ورب یو کار موجود وي. د ورب درې حالتونه دي، 3 فارمز دي، درې حالتونه یې دي. یو د فرست فارم، بل د سیکنډ فارم، او بل د تھرډ فارم. اولنی حالت، دویم حالت او دریم حالت. د هر یو ورب دا درې حالتونه یي. لکه مثال په طور باندې یو ورب دی، یو کار دی هیلپ، مرسته کول، مدد کول. نو د دې سیکنډ فارم دی هیلپډ، او تھرډ فارم یې دی هیلپډ. سیکنډ او تھرډ فارم د دې یو شانتي دي. دغه شانتي بل یو ورب دی گو. گو مطلب دی تلل. وینټ سیکنډ فارم دی دی، او گون تھرډ فارم دی. نو تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ چې څومره هم وربز دي د هغې دغه شانتي درې حالتونه یي. فرست فارم یې، سیکنډ فارم یې، او تھرډ فارم یې. د دې مخکې استعمال راځي نو تاسو د وس نه دا زده کوئ. د ورب چې کوم دی زیاتره چې څومره وربز دي نو د هغې په اخره کې ای ډي او یا آی ای ډي راځي سیکنډ او تھرډ فارم کې. او لږ داسې وربز دي چې د هغې په د هغې سیکنډ او تھرډ فارم هغه بدلي. نو د هغې د یادولو دپاره بیا موږ تاسو له یو ویډیو راوړو په دې باندې. او که تاسو نه پیژنئ چې ورب څه ته وایي، ناون څه ته وایي، په دې باندې موږ یو الګ یو جدا ویډیو جوړه کړې ده پارټ آف سپیچ باره کې. هغه ویډیو به تاسو کتلی شئ. نو راځو خپل ټاپک لا. په پریزنټ ټینس کې د ټولو نه اولنی ټینس هغه دی پریزنټ انډیفینټ ټینس یا سیمپل ټینس. پریزنټ سیمپل ټینس دې ته پریزنټ انډیفینټ ټینس هم ویلی کېږي، او پریزنټ سیمپل ټینس ورته هم ویلی کېږي. دا اولنی ټینس دی په 12 ټینسونو کې. مخکې مونږ ویلي چې دا 12 قسمونه څنګه جوړ شوي دي. مخکینی ویډیو کې مونږ ټول تفصیل بیان کړی دی. مونږ به څنګه ټینس پیژنو هغه ټولې خبرې مخکینی ویډیو کې شوي دي. نو تاسو بیا هغه مخکینی ویډیو لازم وګورئ. اوس دلته راځو خپل دې ټینس لا چې اولنی ټینس په پریزنټ ټینس کې هغه دی پریزنټ انډیفینټ ټینس یا پریزنټ سیمپل ټینس. اوس په دې کې چې کوم هیلپینګ وربز دي ګوره ځان سره یاد ساتئ. مخکې مونږ ویل ورب وایي کار ته. نو ځینې غټ وربز دي، غټ کارونه یي، نو هغې ته ویلی کېږي مین وربز. او ځینې وربز داسې چې هغه واړه وربز دي هغې ته ویلی کېږي هیلپینګ وربز چې کوم د مین ورب سره د غټ ورب سره راځي. نو په دې کې به هیلپینګ ورب استعمالیږي ډو یا ډز. ډو یا ډز به په دې کې استعمالیږي په دې پریزنټ انډیفینټ ټینس کې. اوس یوز د دې استعمال، دا ټینس به موږ د کمو خبرو دپاره استعمالو چې کم قسمه خبرې کوو نو موږ به دا ټینس استعمالو. نو ډیلی روټین، روزانه چې ستا کم روټین دی، کم کار دی، روزانه کم کار کې، نو د دې دپاره دغه کار چې ته کله بیانې، دغه خبرې ته کې، نو ته به استعمالې پریزنټ انډیفینټ ټینس، د هغې اصول، ضوابط، قواعد. دویمه خبره هیبټ، عادت د ویلو دپاره. ستا یو عادت دی روزانه یو کار کې، بار بار یو کار کې، نو د هغې د ویلو دپاره به ته دا ټینس استعمالې، او د دې چې کومه فارموله ده، کم سټرکچر دی، هغه به ته استعمالې. دریمه خبره جنرال ټروت، هغه حقیقت چې کومه خبره یي، د وخت نه یو حقیقت خبره را روانه یي، نو د هغې د ویلو دپاره به ته
پریزنٹ انډیفینټ ټینس یا پریزنٹ سیمپل ټینس استعمالي. زیاتره دا ټینس په نیوز پیپر کې په اخبار کې هم استعمالېږي. نو چې کله هم ته خپل روټین وې، خپل د روزانه کار وې، د روزمره کار داسې خپل عادت بیانې، نو د هغې دپاره به ته استعمالې پریزنٹ انډیفینټ ټینس. اوس په اردو کې د دې پہچان پیژنګلو، په اردو کې به ته دا ټینس څنګه پیژنې؟ اکثر د اردو د پہچان ځکه دلته ذکر کومه چې اکثر په ایگزام کې، په پیپرو کې تاسو له داسې راځي چې جملې درکړي او تاسو ته وایي چې دا انګلیش ته واړوئ د ټینسز په مدد سره، نو تاسو به څنګه پیژنئ چې دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی؟ نو کومو جملو په اخره کې چې تا ہے، تی ہے، تو ہو یا ته ہے دا راشي په اخره کې، نو تاسو پوهه دا شئ چې دلته استعمالیږي پریزنٹ انډیفینټ ټینس او د هغې فارموله به تاته معلومي او د هغې په مدد سره بیا ډایرکټ ته د هغې انګلیش جوړولی شي. اوس د دې نه مخکې چې مونږ د پریزنٹ انډیفینټ ټینس د دې هغه سټرکچر ووایو چې دا څه قسمه په څه طریقه به تاسو دا جوړوئ، د دې جمله به څنګه جوړوئ، د دې نه مخکې تاسو یو څو خبرې دا زده کوئ چې دا ډېرې زیاتې لازمي دي. مخکې به دا راځي نو چې تاسو په دې باندې پوه یئ. اولنۍ خبره تاسو ځان سره دا یاد ساتئ چې مونږ سره چې کم خلک خبرې کوي نو هغه مونږ سره په درې قسمه دي. اولنۍ ته ویل کېږي پسټ پرسن. پسټ پرسن متکلم چې کم خبرې کوي، لکه یو کس لګیا دی خبرې کوي، نو دا دی فرست پرسن. او د دې لپاره پروناون استعمالیږي. پروناون مونږ هغې ته وایو چې د نوم په ځای باندې استعمالیږي، د هغې لپاره استعمالیږي آی، زه، دا د دې لپاره پروناون استعمالیږي. دویم هغه کس دی چې هغه چاته خبرې کیږي. یو هغه کس چې هغه خبرې کولې، دویم هغه چې چاته خبرې کیږي مخاطب دی، هغه اورېدونکی دی، نو دې ته ویل کېږي سیکنډ پرسن او د دې لپاره پروناون استعمالیږي یو، ته. دریم چې کوم کس دی تھرډ پرسن، دا هغه کس دی چې د هغه په باره کې خبره کیږي او هغه نشته، غایب دی. لکه اوس زه خبرې کوم نو زه پسټ پرسن یم، ته یې اورې نو ته سیکنډ پرسن یې، او یو هغه کس دی چې هغه نشته دی، په دې ځای کې موجود نه دی، نو هغه دی تھرډ پرسن. نو د دې لپاره پروناون استعمالیږي هی، هغه، شي، هغې د ښځې دپاره، اټ د دې لپاره استعمالیږي د زناور دپاره یا د بیجانسیز دپاره، او چې کوم د دې لپاره موږ یو نوم هم استعمالولی شو، لکه یو کس دی هغه موجود نه دی، د هغه نوم دی احمد، نو موږ داسې ویلی شو چې احمد، نو نوم هم استعمالیږي. نو دلته تاسو ځان سره دا یاد ساتئ، دا خبره په پریزنٹ انډیفینټ ټینس یا پریزنٹ سیمپل ټینس کې دا خبره یاد ساتئ چې کله موږ سره سبجیکټ په جمله کې هغه اولنی کسی چې هغه کار کوونکی، هغه کار کوي، په جمله کې به یو کار کوونکی یا به یو کسی چې د هغه په باره کې خبره کېږي نو دې ته ویل کېږي سبجیکټ. نو سبجیکټ چې کله موږ سره هی راغلی، هی، شي، اټ یا سینګولر نوم، واحد، سینګولر مطلب د واحد یو، او نوم د یو کس، نو دې سره به مونږ لګو د دغه جملې د ورب د کار سره به مونږ اس یا ایس لګو. بالکل ساده خبره، اسانه خبره ده چې کله مونږ سره سبجیکټ تھرډ پرسن او غایب هی، شي، اټ یا نوم سینګولر واحد، نو د هغې سره مونږ اس یا ایس لګو. په دې کې مشکل هیڅ هم نشته، صرف دا ځان سره یاد ساتئ، مخکې د دې استعمال لازم تاسو بیا بالکل ښه پوه شئ، خو تاسو دلته ځان سره دومره یاد ساتئ. دویمه خبره ځان سره دا یاد ساتئ چې جملې به مونږ درې قسمه وایو. یو ته ویل کېږي افرمیټیو، افرمیټیو ته مثبت هم ویل کېږي یا پازیټیو ورته هم ویل کېږي، پازیټیو سنټینس یا افرمیټیو سنټینس، چې پای کې یو کار کولی، په هغې کې یس خبرئ، ها والا خبرې په اردو کې او کول والا خبرې، نو دې ته به مونږ وایو افرمیټیو سنټینس. دویم دی نیګیټیو، منفي جملې چې پای کې یو کار نه کولی، نو ناټ والا جملې. او دریمه قسمه جمله هغه دی انټراګیټیو چې هغې ته ویل کېږي کوېسچن سنټینس ورته هم ویل کېږي، سوالیه جملې چې پای کې یو تپوس شوی. نو درې قسمه جملې به مونږ ذکر کوو. نو اوس راځو د پریزنٹ انډیفینټ ټینس چې کوم اولنی ټینس دی، په دې کې افرمیټیو له، چې په دې کې افرمیټیو جملې به ته څنګه جوړې د یو کار کولو والا مثبت جملې. نو د دې دپاره سټرکچر، جوړښت چې کوم دی دا مونږ څنګه کوو، د هر یو جملې د هغې مونږ به سټرکچر ذکر کوو چې دا په څه قسمه، په څه طریقه به دا جوړیږي. نو د دې سټرکچر جوړښت هغه دا دی، په دې طریقه به دا جوړی. اول به د ټول نه مخکې دی سبجیکټ،
سبجیکټ هغه کس ته ویل کېږي په جمله کې چې هغه کار کوونکی. ګوره جمله کې 3 څیزونه لازم دي. یو سبجیکټ چې کوم کار کوونکی دی، په جمله کې به خامخا یو کار کوونکی یا سبجیکټ ته ویل کېږي چې یو څیز په باره کې خبره کېږي. دویم به په جمله کې ورب وي، کار به پکې، او دریم به پکې آبجیکټ وي چې د کار اثر په کوم څیز باندې کېږي یا د کار اثر په کوم څیز باندې کېږي یا د کار په کوم څیز باندې کېږي، نو دې ته ویل کېږي آبجیکټ. نو جمله کې به اول سبجیکټ وي، بیا به ورب وي، بیا به آبجیکټ وي. جمله په دې طریقه باندې جوړیږي. کار کوونکی کار او په کوم څیز باندې کار کېږي. د آبجیکټ لازمي نه ده، داسې جملې هم شته چې پای کې آبجیکټ نه وي، خو دا سبجیکټ او ورب به پکې لازمي. نو ټول نه مخکې به ږدي سبجیکټ، چې کله ته افارمیټیو جوړې نو اول به کېږي سبجیکټ، بیا به د ورب فرست فارم. په اول کې ما تاسو ته ویلي دي چې ورب د هغې 3 فارمز دي، فرست، سیکنډ، تھرډ. پای باندې تاسو پوهیږئ. نو د ورب فرست فارم به استعمالیږي او د هغې سره به ایس یا ای ایس استعمالیږي. هغه به کله استعمالیږي؟ هغه ما تاسو ته ویل دي چې کله تھرډ پرسن راغلی، هی، شي، اټ یا سینګولر نیم، واحد نوم، نو هغې سره به ایس یا ای ایس لګي. مخکې د دې پریکټس را روان دی او په اخره کې به لګي آبجیکټ. د تاسو ټولو ته پته ده. اوس راځو د دې مثالونو ته. نو په اردو کې موږ تاسو له جملې راوړي دي. خیر د پښتو کې هم موږ تاسو ته وایو، خو د اردو هم ځکه راوړي ده چې اکثر بیا که څوک د ایگزام دپاره د ویډیو ګوري نو په ایگزام کې اکثر داسې راځي په اردو کې. نو موږ تاسو ته پښتو کې هم وایو، په اردو کې هم وایو، د هغې انګلیش کې به هم موږ جوړو. ښه، اولنی مثال هغه دی میں فوټبال کھیلتا ہوں. زه فوټبال کوم، دا لوبه د فوټبال کوم. اوس دا که تاسو ګورئ تاهو په اخره کې راغلی دی، نو ما تاسو ته مخکې ویلې چې د پهچان کېږي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس یا پریزنټ سمپل ټینس دی. او په پښتو کې موږ د دې پهچان داسې کولی شو چې میں فوټبال کھیلتا ہوں، زه فوټبال کوم، یعنی دا لوبه دا زما یو روټین دی یا عادت مې دی. نو ما تاسو ته مخکې ویل چې روټین چې د روزانه کم کار دی یا کم عادت دی، نو دلته به استعمالیږي پریزنټ انډیفینټ ټینس. نو اوس د دې انګلیش به موږ څنګه جوړو؟ د ټولو نه مخکې به کار کوونکی کې دی، آی مطلب زه، نو زه کار کوونکی دی که نه. پلی بیا به ورب کې دی، د هغې پست فارم پلی، لوبې کوم. دې سره به ایس یا ای ایس لګي که نه لګي؟ نو که تاسو وګورئ نو دا پست پرسن دی، تھرډ پرسن نه دی، هی، شي، اټ یا سینګولر نوم نه دی. نو دلته به موږ ایس یا ای ایس نه لګو. او فوټبال آبجیکټ دی، نو سبجیکټ راغی، بیا ورب، د ورب د کار فرست فارم راغی او بیا آبجیکټ راغی دلته. دویم مثال هغه دی وہ سکول جاتا ہے، هغه سکول ته ځي. تاهې په اخره کې راغلی دی، نو موږ ته پته لګي دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. او دغه شانتي که موږ وګورو هغه سکول ته ځي، نو مطلب دا د هغه روټین دی، د روزمره کار دی، نو دا دی پریزنټ انډیفینټ ټینس. نو د دې چې کوم سټرکچر دی هغه تاته معلوم دی چې اول به سبجیکټ لګي، بیا به د ورب فرست فارم ایس یا ای ایس به ورسره لګي او آبجیکټ به لګي. نو په دې کې سبجیکټ دی هغه، هی، هغه، او دغه شانتي ورب پکې دی تلل، ګوز. ګو د تللو دپاره استعمالیږي. ای ایس دې سره ولې ولګېدو؟ ځکه چې دلته هی راغلی دی، ما تاسو ته ویلي هی، شي، اټ دا تھرډ پرسن دی، نو دلته به ای ایس دې سره لګي. هی ګوز ټو سکول، هغه سکول ته ځي. سکول په دې کې آبجیکټ دی. دریم مثال هغه دی وہ کتابیں پڑھتے ہیں، هغو کتابونه لولي. اوس دلته که تاسو ګورئ ته په اخره کې راغلی دی، نو د دې لپاره چې موږ کله انګلیش جوړو نو ټول نه مخکې به موږ کیدو چې څنګه موږ سټرکچر ویلو، سبجیکټ په دې کې کار کوونکی دی هغو دی، او په دې کې ورب دی، کار دی لوستل. نو لوستلو دپاره راځي ریډ، او آبجیکټ په دې کې دی بوکس، کتابونه، هغه کتابونه لولي. دې سه ایس یا ای ایس ولې ونه لګېدو؟ ځکه چې دې کې تھرډ پرسن سینګولر نه دی راغلی. نو چې کله سینګولر راغلی، واحد، هی، شي، اټ یا سینګولر نوم راغلی، دلته فلورل راغلی، ډېر کسان دي، نو ځکه دلته ایس یا ای ایس ونه لګېدو. د دې نه مخکې چې موږ نیګیټیو جملې شروع کړو، نو تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ. مخکې موږ ویل چې په دې ټینس کې به ډو یا ډز استعمالیږي. نو ډو به د کم سره استعمالیږي، د چا سره استعمالیږي، او ډز به د چا سره استعمالیږي. نو ځان سره یاد ساتئ چې ډو به استعمالیږي د پلورل سره،
د ډیرو سیزونو سره. چې کله ډیر راغلی وو، ډیر سیزونه وو، مطلب سبجیکټ کې ډیر سیزونه وو، ډیر کسانو، نو هغې سره به استعمالیږي ډو. او د آی سره، آی مطلب د زه، د آی سره به هم ډو استعمالیږي. او ډز به استعمالیږي د سنګولر سره، د یو سیز سره، د واحد سره. مخکې د دې استعمال روان دي، تاسو به ښه پوه شئ. اوس راځو د present indefinite tense یا present simple tense نیگیټیو جملې له، چې دې کې موږ نیگیټیو جمله څنګه جوړو. مخکې موږ دا ویل چې یو کار کولو پکې افرمیټیو یا پازیټیو سنټنس، خو داسې هم کیدای شي چې یو کار نه کولی، د چا عادت دسي د یو کار د نه کولو، یا د چا روټین دسي د یو کار د نه کولو، نو هغه به ته څنګه بیانې. نو د هغې دپاره به هم سټرکچر د مخکینی په شانتي، خو د هغې نه به لږ ډېر بدلي. راځو د دې سټرکچر ته، جوړښت ته، چې د دې جمله به ته څنګه جوړوې. نو په جمله کې به د ټولو نه مخکې کارکوونکی کېدی سبجیکټ، د هغې نه پس به ډو یا ډز لګې. ډو به د چا سره لګې؟ مخکې مې درته وویل چې پلورل سره او د آی سره، او ډز به د سنګولر سره، د واحد د یو سره. او د دې نه پس به ناټ لګې. ناټ به ولې لګې؟ ځکه چې یو کار نه کولی. او د ورب پست فارم به لګې. مخکې هم مونږه دا ویلو چې پست فارم په افرمیټیو کې هم لګي، او بیا به آبجیکټ لګي. نو دا د دې سټرکچر شو. اوس راځو مثالونو ته. اولنی مثال هغه دی، میں فوټبال نہیں کھیلتا ہوں، زه فوټبال نه کوم. نو دا پریزنٹ انډیفینټ ټینس دی که نه دی؟ نو تاهو په اخره کې راغلی دی. په اردو کې موږ داسې پیژنو، په پښتو کې موږ داسې پیژندی شو چې زه فوټبال لوبه نه کوم. نو کیدای شي دا عادت هم کیدای شي، دا د روزمره یو روټین هم کېدای شي چې زه فوټبال نه کوم. نو دا جمله به ته څنګه جوړوې؟ ټول نه مخکې به کار کوونکی کېدې زه، آی. بیا د آی سره راځي ډو. مخکې مونږ ویل چې د آی سره راځي ډو، آی ډو. او بیا به ناټ ولګې، د ورب پست فارم به ولګې. لوبې کولو ته ویل کېږي پلی، او فوټبال په دې کې آبجیکټ شو، د کار اثر پې کېږي یا کم څیز باندې کار کېږي. نو دا شو آی ډو ناٹ پلی فوټبال، زه فوټبال لوبه نه کوم. دویم مثال هغه دی، وہ اسکول نہیں جاتا ہے، هغه سکول ته نه ځي. دا د هغه روټین کېدی شي، عادت یې کېدی شي. نو دا پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی. د دې کې به د ټول نه مخکې کېدو هغه هی، او د هی واحد دی، یو دی، هغه یو کس دی. نو ډز به لګي او هغې سره ناټ. نو هی ډز ناٹ. او تلو دپاره راځي ګو، پاست فارم، ټو سکول. نو دا شو he does not go to school، هغه سکول ته نه ځي. دریم مثال هغه دی، وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، هغه کتابونه نه لولي. دا د هغه عادت کېدی شي پریزنټ انډیفینټ ټینس. نو د هغې سټرکچر موږ سره دا دی، اول به ولګې سبجیکټ، کارکوونکی هغو. بیا به ډېر کسان دي، نو ډو به ورسره ولګې، ناټ به ولګې ځکه چې نه کول دي کار. او کار په دې جمله کې هغه دی لوستل. نو ریډ اولنی فارم، او بوکس کتابونه آبجیکټ. نو they do not read books، هغوی کتابونه نه لولي. دریم قسمه جملې هغه دي انټراګیټیو سنټنسز. انټراګیټیو سوالیه. ته د چا نه د چا د روټین په باره کې، د چا د عادت په باره کې تپوس کې، نو دې لپاره به دا به ته په انګلیش کې څنګه جوړې؟ نو دې لپاره سټرکچر جوړښت دا دی چې د ټولو نه مخکې به ولګې ډو یا ډز. دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې کوم ځای کې هم انټراګیټیو سنټنس راځي، سوالیه جملې، تپوس، نو پای کې به هیلپینګ ورب د ټولو نه رامخکې کېږي. د سبجیکټ نه، د کارکوونکي نه به هیلپینګ ورب مخکې، هیلپینګ ورب به د ټولو نه مخکې استعمالی. نو د ټولو نه مخکې به ډو یا ډز، بیا د هغې نه پس سبجیکټ، کارکوونکی، بیا د ورب د کار اولنی حالت، او بیا آبجیکټ چې کوم څیز باندې کار کېږي. راځو مثالونو ته، تاسو به ښه پوه شئ. اولنی مثال دی، کیا تم فوټبال کھیلتے ہو، آیا ته فوټبال باندې لوبې کې، فوټبال لوبه کې. دا د چا نه؟ د هغه د روټین په باره کې، د هغه د روزمره کار یا عادت په باره کې تپوس کول دي. نو دا پریزنټ انډیفینټ ټینس انټراګیټیو سنټنس دی. نو څنګه به جوړې؟ د ټولو نه مخکې به لګې هیلپینګ ورب ډو یا ډز. نو دلته دی تم، ته، نو یو دی، نو د یو سره به لګي ډو. او دغه شانتي بیا به لګي سبجیکټ، کارکوونکی یو، او د ورب پست فارم لوبې کول لپاره راځي پلی، او بیا فوټبال.
डू यू प्ले फुटबॉल, आया ته فुटबॉल لوبه کې. دویم مثال دی کیا وہ اسکول جاتا ہے، تاهه په اخره کې راغلی دی. په دې کې به دا یوه خبره ځان سره یاد ساتئ چې دا نشان چې کوم دی دا علامت دې ته ویل کېږي ساین اف انټاروګیشن یا کوېسچن مارک، د سوال کولو نشان، د تپوس کولو نشان. نو دا به پکې لازم په اخره کې د جملې په اخره کې لګوئ. کیا وہ اسکول جاتا ہے، آیا هغه سکول ته ځي. دغه د روټین په باره کې تپوس کولی نو پریزنټ انډیپینډنټ ټینس دی. جمله به څنګه جوړوئ؟ نو په دې کې سبجیکټ دی هغه نو یو کس دی نو دې سره به لګي ډز. نو ډز به رامخکې کوي. ډز هی go to school، go د ورب پست فارم راغی او سکول ټو سکول آبجیکټ راغی. کم سیز باندې کار کیږي یا کم سیز ته کار کیږي کار اثر پکې. نو ډز هی go to school، آیا هغه سکول ته ځي. دریم مثال لے کیا وہ کتابیں پڑھتے ہیں، آیا هغه کتابونه لولي. نو دلته به لګې هغه ډیر کسان دي نو د سره به لګي ډیرو سره پلورل سره لګي ډو دے ریډ بکس، آیا هغوی کتابونه لولي. د ورب پست فارم پکې ولګي څنګه چې باره مونږه په سټرکچر کې ویلي دي او بکس په اخره کې ولګېدو. نو په دنیا کې چې کم ځای کې هم عدد بیانېږي دا شان د روټین بیانېږي نو هلته به استعمالیږي پریزنټ انډیپینډنټ ټینس او د هغې دغه فارمولا او دغه شانتي چې کله انټراګیټیو وي نو د هغې کې به ډو یا ډز مخکې کېږي، هیلپینګ ورب مخکې کېږي. که هغه لاک جملې دي او که 10,000 دي او که 20,000 دي او په کرولونو جملې دي نو طریقه هم دغه شانتي ده. موږ صرف دلته تاسو ته درې مثالونه راوړي نور چې څومره هم مثالونه وي چې څومره هم نو طریقه به هم دغه سټرکچر جوړښت به هم دغه. راځو څلورم قسمه جملې ته چې هغې ته ویل کېږي ډبل انټراګیټیو سنټنس. تاسو به وایئ چې دا څه قسمه جملې دي. نو مخکې موږ انټراګیټیو ویلې، انټراګیټیو چې کوم دی نو دا هغه سوالیه جملې، هغه تپوس والا جملې چې د هغې جواب موږ په یس نو کې ورکو، په ها یا نه کې ورکو، په آو یا نه کې د هغې جواب ورکو. لکه یو تپوس دی ته فوټبال کې نو جواب به یس یا نو، آو یا نه. ته سکول ته ځې نو د جواب به یس یا نو، آو یا نه. ته کتابونه لولي نو یس نو کې موږ د جواب ورکولی شو. دې ته ویل کېږي انټراګیټیو. ډبل انټراګیټیو هغې ته ویل کېږي چې د هغې جواب په یس نو کې موږ نه شو کولی، په هغې کې موږ به په هغې کې ډیټیلز ورکو، معلومات به ورکو، ډېر د معلوماتو په باره کې به تپوس شوی. مخکې به د دې تفصیل راشي. راځو دې ته چې د دې سټرکچر سره جوړښت سره نو په دې کې به ټول نه مخکې استعمالیږي ډبلیو ایچ ورډ. ډبلیو ایچ هغه ورډز دي، هغه لفظونه دي چې هغه د ډبلیو ایچ نه شروع کېږي، سوالیه لفظونه دي. لکه هغه کم دي دې ته ډبلیو ایچ فیملی هم ویلی کېږي. په دې کې اولنی دی وټ مطلب دی څه، دویم دی ویر چرته، وین کله، هو څوک، هوم د چا، وچ کوم یو، وای ولې، هاو څنګه. دا ټول دي ډبلیو ایچ فیملی. نو ټول نه مخکې به دا لفظونه راځي چې کوم ډبلیو ایچ ورډ دي. د هغې نه مخکې چې کوم سټرکچر دی هغه د انټراګیټیو په شانتې دی، څنګه چې په انټراګیټیو کې هغسې به هم دلته وي. نو ډو یا ډز به راځي او د هغې نه پس به سبجیکټ کارکوونکی راځي او بیا به د ورب د کار اولنی حالت او اخره کې آبجیکټ به راځي. مثالونو ته راځو چې د دې کم مثالونه دي. نو اولنی مثال دی تم کہاں فوټبال کھیلتے ہو، ته فوټبال په کوم ځای کې کې. نو دلته به د ټول نه مخکې کوم ځای د دې لپاره استعمالیږي ویر، ډبلیو ایچ ام ورډ چې کوم دی هغه هم د ټول نه مخکې راوړ. او دغه شان دی یو د یو سره راځي ډو، نو ډو به ولګو ویر ډو یو پلی فوټبال. نو د سټرکچر چې څنګه موږ ویلو د هغې په طریقه باندې دا جمله جوړه شوه. دویمه جمله ده وہ اسکول کیوں جاتا ہے، هغه سکول ته ولې ځي. نو ټول نه مخکې د ولې دپاره چې کوم انګلیش ورډ دی هغه دی وای، وای به د ټول نه مخکې راوړي. او هی هغه یو کس دی نو یو کس سره لګي ډز سینګولر سره. نو وای ډز هی گو ټو سکول، ولې هغه سکول ته ځي. دریم مثال هغه دی وہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، هغو کم قسمه کتابونه لولي. نو د کوم د پاره استعمالیږي دلته وټ ډو ځکه استعمالیږي ځکه چې فلورل دی، جمع ده.
what do they read هغوی څه قسمه کتابونه لولي. په دې ځای باندې زمونږ اولنی ټینس پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس د هغې مکمل تفصیل ختم شو. امید لرم د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ستاسو د پریکټس دپاره موږ تاسو له 4 جملې راوړي دي. دا جملې تاسو انګلیسي ژبې ته واړوئ په دغه طریقې سره د سټرکچر چې کوم موږ تاسو ته وښودو په دغه طریقې سره تاسو دا جملې واړوئ. موږ ته کمنټ سیکشن کې جواب راکړئ د دې جملو انګلیسي جوړه کړئ او موږ ته کمنټ کړئ. تاسو کوم ځای کوم د کویز دپاره اولنۍ جمله ده میں انګریزي پڑھتا هو. زه انګریزي هغه لولم، انګریزي ژبه لولم. نو تاسو د دې انګلیسي جوړه کړئ، انګلیش ته واړوئ او موږ ته کمنټ کړئ. دویمه جمله ده وہ اسکول نہیں جاتا ہے، هغه سکول ته نه ځي. دریمه جمله ده کیا تم کرکٹ کھیلتے ہو، آیا ته کرکټ لوبه کې. څلورمه جمله ده تم انګریزي کیوں سیکھتے ہو، ته انګریزي ژبه ولې زده کې. دا جملې انګلیش ته واړوئ. تاسو ته کوم ځای کې هم مسله وي زموږ نه تپوس په دې کې کولی شئ. تاسو ته د دې ویډیو نوټس پکار وي نو موږ تاسو ته هغه هم درکولی شو. تاسو موږ ته په فیسبوک پیج باندې میسج وکړئ. تاسو موږ په خپل واتس اپ ګروپ کې هم شامل کو. تاسو ته څه قسمه هم مسله وي نو تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ، زموږ نه تپوس کولی شئ. موږ به تاسو ته ستاسو د کمنټ ستاسو د پوښتنې جواب درکوو. دا و زمونږ اولنی ټینس پریزنټ اینډ ډیفینټ ټینس. دغه شانتي دویم چې کوم ټینس دی پریزنټ کانټینیوس ټینس، د پریزنټ ټینس دویم قسم دا موږ په روانه ویډیو کې انشاءالله تاسو ته بیانو په ساده پښتو ژبه کې. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.